دریم هغه عمل چې د انسان کړي نیکانې په هغې سره ختمیږي او دې ته ډېر متوجه کېدل پکاري. دا ډېر مهم ټکی دی. امام ابن ماجه رحمه الله یو صحیح حدیث روایت کړی دی. د ثوبان رضی الله عنه نه روایت دی. هغه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دې حدیث ته ډېر متوجه شئ. ډېر د یېرې حدیث دی او ډېر قابل غور حدیث دی. لږ سوچ پکې کول پکاري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لأعلمن اقواما وی خامخا وی زه پیژنم داسې یو خلک داسې قومونه داسې انسانان دا ماته معلوم دي من امتي زما د امت نه دي مسلمانان دي کافر نه دي مسلمانان دي کلمه ویلې دا کلمه ګوی خلک دي یأتون یوم القیامه دا کسان به په ورځ د قیامت باندې راځي ولې دې به عملونه نه کړي عملونه به پرېښي نه وی په ورځ د قیامت به دوی راوړي بحسنات دومره ډېرې نیکانې به یې کړي امثال الجبال لکه د غرونو غوندې غټې غټې نیکانې به یې کړي د غرونو قدر ته غټ غټ وی فیجعلها الله هباء منثورا الله سبحانه وتعالی به دغه نیکانې ورله داسې کي لکه ګرد چې په هوا کې والوځي یو نیکي به هم پاتې نه شي دا د غرونو قدر ته نیکانې دا به ایره ایره او دوړه دوړه به شي هېڅ به هم پاتې نه شي مؤمنان دي مسلمانان دي دومره غټ غټ اعمال یې کړي دي چې د غرونو قدر ته د دوی د اعمالو وزن رسېدلی دی خو د الله په وړاندې به هېڅ هم پاتې نه شي د دې خلکو جرم څه دی نو ثوبان رضی الله عنه فرمایي چې ما وویل یا رسول الله ای د الله رسوله صفهم لنا دغه خلک راته وښیوه ځکه دې نه خو دوه خبرې معلومې شوې چې عملونه هم کوي ښه ښایسته عملونه او دویم ته دا معلومیږي چې مسلمانان هم دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت خلک دي دا کسان خامخا راته وښیوه چې چېرته موږ به کې را نه شو ان نكون منهم چې موږ وای د هغوی د جملې نه نشو ونحن لا نعلم او موږ به پته راته نه عملونه به م کړي او د دغه کسانو په جمع کې به موږ راغلي او پته به م راته نه او ټول به برباد شوي العیاذ بالله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خبرې لږ ښه وضاحت وکړو هغه وویله اما انهم اخوانکم ښه په دې پوه شه چې ستاسو مسلمانان ورونه دي کافر نه دي او د دې سره سره ومن جلدتکم ستاسو د جنس نه دي د بلې دنیا نه او د بل عالم نه راغلي خلک هم نه دي ستاسو غوندې انسانان دي او اعمال دا دي ویأخذون من الليل ما تأخذون د شپې هغوی هغه اعمال کوي لکه څنګه چې تاسو کوئ تاسو چې څنګه تهجد کوئ ای صحابهو داسې هغوی تهجدو ته هم پاڅېږي د شپې الله ته تهجد کوي منځونه کوي زارۍ کوي استغفار کوي مؤمنان خلک دي متهجدین خلک دي او الله ته د شپې جړاګانې هم کوي ولكنهم قوم لیکن دا څوک دي دا هغه خلک دي اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها کله چې د الله محرماتو د فیمالولو دپاره ځان لشي نو د پې وردانګي بیا دا پروا نه لري چې دا شی ما باندې حرام دی دا ما ته حلال دی صرف د ده دا تقوا ظاهري د خلکو په خاطر وه چې خلک ما ته بد ونه وي د خلکو په نظر کې سپک را نه شمه خلک به دا وي او خلک به هغه وي دې وجې نه دا ظاهري تقوا کوي او اعمال کوي خو د ده په زړه کې د الله خشیت نشته ځکه چې کله ځان لکېږي بیا د الله جل جلاله لخوا چې کوم مراقبت دی په انسان باندې هغه دی نه څاري د هغې پروا نه لري ځان له وخت بس په محرماتو کې دی اخته دی هغه چې هر قسم محرمات وي لکه دا موبایل نن سبا غټه لار د تلویزیونونه ګوري عام خلکو په مخ کې تلویزیون ته نه کښېني خو چې ځان له شي بیا سیریالونه ګوري دا تلویزیون داسې دی لکه سړی چې کور ته سل شیطانان راولي دومره مجتمع او کور او د انسان دا زړه خرابوي دقسې دغه غټ موبایل چې بې احتیاطه ځوانان یې کاروي که هغه څوک د الله نه یېرېدونکي خلک او ښه خلک په هغوی باندې دا بدګماني نشته خو اکثریت خبره دا ده چې دا خلک غلط استعمالوي علما فرمایي چې انتهاک حرمات الله فی السر چې د الله جل جلاله محرمات کله چې سړی ځان لشي او په پټه باندې ماتوي د خلکو په مخ کې ډېر نیک نیک کېږي ځان پابند ښیي د خلکو نه د حیا کولو په خاطر باندې خو کله چې ځان لشي پوه شي چې څوک نشته او په ما باندې څوک نه خبرېږي نو بیا د الله د فولو لحاظ نه ساتي که پردی مال باندې وس ورسېږي مال غلا کوي که په خیانت باندې وس برشي خیانت کوي که په دروغو باندې وس برشي دروغ وایي که په زنا او بحیایي باندې وس برشي زنا او بحیایي کوي
او د اوس وخت سره خو دا غټې فتنې دي دا غټو موبایلونو کې دا انټرنیټ دی اکثر وخت چې سړی تېرېږي دا بعضې هغه ځوانان چې د هغې د دین نه سړی مطمئن هم نه وي چېرته به د دیوالونو غاړې ته ناست دا به څه شی ګوري د ده به څونه مهم کارونه نو په دغه وخت کې دی غلط تصویرونه ګوري غلط پروګرامونه او سریالونه ګوري او بېحیایانې ګوري نو چې دغه کار څوک کوي چې د ځانلوالي په وخت کې د الله جل جلاله د پولو او د حدودو خیال نه ساتي د ده نیکانې الله رب العالمین بربادوي نو ورونو دا سخته د خطر خبره ده سړي د شپې دا روژې کې موږ یو روژه دا تراویح کوو څوک نه ورته ستړي وو او دغسې سړی نور د شپې پاڅېږي او دا عمل کوي دا خو څه اسان کارونه نه دي چې الله یې چاته اسان نه کړي او دا موږ نه هېڅ په هېڅه په دغې بېوبالۍ باندې بربادېږي کله چې انسان ځان لشي د الله د حدودو خیال نه ساتي نو په دې سره نیکیانې بربادېږي